الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم. نوارم مگر اصلاح دی کارونو دی تاسو څومره سی وس لرم او نه دی توفیق دی ما مگر الله جل جلاله څخه ده او په الله جل جلاله باندې توکل کوم او الله ته رجوع کوم. د ما د نن وینا عنوان دا واقعیتونه څه دي د ما معززو مؤمنانو ورونو او د نظام مسؤولینو مشرانو. لومړی به زه د امارت لاسته راوړنې په لنډ ډول باندې ذکر کوم. په مختصر ډول اول لاسته راوړنه اشغال یې ختم کو، خپلواکي یې واخیسته، چې هیڅ قیامت نه لري. دوهمه لاسته راوړنه 40 کلنۍ ملوک طائفي ختمه کړه، چې بیا هم هیڅ شی قیمت او عوض نسی جوړېدلی او بې مثیله لاسته راوړنه ده. درېیمه امنیت یې راوست. دا هغه نعمت و چې الله عز وجل د خپل خلیل په خولو باندې د الله د بیتې او د حرم د شاوخوا دپاره لومړی و لومړی د امنیت د دعا توفیق ورکو او تلقین یې ورکو. دا هغه ارمان و له ډېره مخته مخته د ټول ملت چې اکثرو به ویل وږي دي یو خو امنیت دی، خوار دی یو خو اولادونه مو دي نه راته وژل کېږي او مړه کېږي، چاپي دي نه یي. دا نعمت د نظام په راتلو سره راغی. څلورمه لاسته راوړنه له کلونو وروسته یې مرکزي نظام جوړ کړو، چې تقریبا نیمه پیړۍ موږ په تشتت او تفرق کې ژوند کاوه او د یو مرکزي نظام څښتنان نه وو. دا څلور هغه لاسته راوړنې دي چې که انسان یې تحلیلوي په هر یو باندې مختلف کتابونه ډکېږي. خو انساني اعمال، انساني خوځښتونه که هر څومره قیامتي هم وي او له لاسته راوړنو ډک هم وي، خو نیمګړتیاوې هم خامخا لري. نو نیمګړتیاوې څه دي او د هغو د اصلاح څه تدبیر شته که نشته؟ د ما معززو ورونو، نیمګړتیاوې لومړی زموږ مشر امیر روپوش دی، مختفي ده. دا په شریعت کې څه اصل نه لري، باید څرګند شي او د دښمنانو د تبلیغاتو مخه ونیول سي. څوک وایي چې موږ نه پوهیږو چې امیر کمپیوټر ده، انسان ده،
کورنۍ ده بهرنۍ ده دا تبلیغاتو خولې ماتې سي او د حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم په نقشه باندې رفتار سوی هغه به د خپلو مؤمنانو امتیانو په منځ کې ناست دوهمه نیمګړتیا نظامنامه او قانون نه لرو د روزمره کارونو د نظام باید مدون قانون ولرو او له حنفي فقه اخیستل سوی قانون درېیمه نیمګړتیا مرکزي ثابته منتخبه شورا نه لرو باید مقتدره د حل او د عقد قابله شورا ولرو او داسې په مزاجي خلکو په ځان راټولولو باندې نه ملت غولېږي او نه د شریعت غوښتنه سرته رسېږي څلورمه نیمګړتیا یو جامع تعلیمي نصاب نه لرو هغه د استعمار استثمار د سیکولرو د وخت په ترتیب باندې روان یو موږ په خپل ملت کې باید د دینی او د عصري د نصابونو تمایز ونه لرو کله چې په ملک باندې یو نظام هغه هم اسلامي نظام راسي نو د ملک ټولې تعلیمي ادارې به په واحد نظام باندې چلیږي د تخصصاتو رشتې خو طبیعي طور باندې جلا جلا دي نو باید واحد او د وخت د غوښتنو ځوابګو تعلیمي نصاب ولرو پنځمه نیمګړتیا د ښځو په اړوند د هغو د تعلیم د هغو د کار د هغو د اختیاراتو د هغو د ستر و حجاب په باره کې حنفي مذهب معمول کړو د موږ خپله مذهب د ستر په باره کې څه وایي د کار په باره کې څه وایي د تعلیم په باره کې څه وایي نه رواجونه او مزاجونه او نه هغه الهامات چې له نورو مذاهبو موږ ته القا سوي دي موږ په خپل حنفي مذهب باندې ولاړ شو نو ټول مشکلات به حلي پیشنهادونه د بنده دا دي اول وظایف اهلو ته وسپارو نه انډیوالانو او خپلوانو ته که مو دا کار ونه کړو موږ به له غټې پښیماني سره مخامخ کېږو داسې یو څوک چې هغه د یو 5 کورو د مسجد د امامت لایق نه وي او هغه د لوړو زده کړو وزیر مقرر کړو د تعلیم د وزارت وزیر مقرر کړو یا بل داسې دا به موږ له اسلامي نظام سره هم جفا کړي او له خپل ملت سره به مو هم جفا کړي او له خپل علم سره به ټکر کړی دوم پیشنهاد د اهلیت 2 اصله په نظر کې ولرو په محوله کار کې خبره پوهه او په ټاکل سوي مقرر سوي کس کې ښه اخلاص لرل دا رعایت او دریم پیشنهاد چې مکمل دی دوم پیشنهاد دا هغه داسې د اهلیت د معلومولو د تثبیت لپاره امتحاني ټاکنې ولرو یو څوک په هم مثله منصب کې چیرته وټاکو او دیغه کارکردګي وکتل شي که چیرته هغه مطمئن وخوت
ډاډ پې باندې حاصل سو نو هغه د هغه هم مثله په نورو اداراتو کې هم وټاکو، ټاکلی سو او لار ورته خلاصوي او یا یې په خپل ځای باندې پرېږدو. او که چېرته هغه امتحان ورنکو او لاسته راوړنې نه لرلې نور له هغه صرف نظر سو قحط رجال نه ده. خدای دې وکړي چې د ما په دې عرایضو باندې څوک دلسرده نسي، خفه نسي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.